اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ بیستي کتونکو اوریدونکو دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه قسمه اندېښنو سره څه قسمه ستونزو سره مخ دي هم پر دې خبرې کوم به ځکه چې دا وخت د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د 1 اکتوبر پورې له هواده اوزي غني بیا بم پر زور وباسو ظاهر پښتين سه تاسو هم ډېر ستړي مشي رادیو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه امنیه کې لوړم ډیر زیات من اساسا اوریدونکو کتونکو زه تاسو ته چې لما غفاری هغه زده کون کې دا اسلام آباد موږ سره د واتس اپ د لارې دا او زیر پښتين هغه د افغان کډوالو مخکخته موږ سره ل کوټي د سکایپ د لارې دی او اوریدونکو کتونکو د پاکستان حکومت وایي چې 3 لکه افغان کډوال دا وخت په پاکستان کې ژوند کوي چې د دوی په خبره یوازې 14 لکه یې قانوني کډوال دي رجستر کډوال دي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې 14 لکه قانوني کډوال دي او شاوخوا هم دومره غیر قانوني یا غیر رجستر کډوال دي د پاکستان حکومت وایي چې دغه کډوال دي باید د اکتوبر 1 پورې له هواده اوزي غني بیا پر زور وباسو د دوی په خبره دغه کډوال چې کوم غیر قانوني کډوال دي هغه دی له پاکستان اوزي د دوی په خبره ځکه چې دغه کډوال په جرمونو کې ککړل دي دوی دغه تور لګولې بل خو افغان کډوال د افغانستان چارواکي دغه تورونه په وار او په کلکه رد کړی دي نو منګه نن پر دې خبره کوو چې په دغه افغان کډوالو کې نیمایي ځوانان دي زده کوونکي دي کاروباریان دي نو د دوی څه اندېښنې دي څه مسلې دي دا وخت نو موږ سره ملمنو دي هغه ته ورزو زهر پښتون استاسنه همدغه پښتنه د لومبي چې ستاسو په خیال باندې دا وخت ستاسو یا نور چې کوم افغان ځوانان دي دا غوي غټي ستونزې څه دي مومن صاحب زموږ په پاکستان اسلامي جمهوریت کې چې کوم زموږ افغان کډوال وسیږي یا دلته میشتي مخکې ستا خپل په مقدمه کې وویل دا زموږ شمیرې غلطي یادېږي دا زموږ افغان کډوال زه د یو افغان کډوال په است افغان کډوالو د یو استاذ په اس باندې دا موږ پر درو کټګوري ویشو یا پر درو برخو ویشو یو هغه افغان کډوال دي کم چې په د تیرو درو لسیزو یا څلور لسیزو څخه په پاکستان اسلامي جمهوریت کې میشتي یو چې کله په افغانستان کې دا وست نوې انقلاب رالی یا نوې تحول رالی د طالبانو حکومت رالی یا د افغاني حکومت چارواکي یا د افغاني حکومت کارمندان یا کارکونکي دلته رااله اسلام آباد کراچي کوټه او پېښور ته هغه په دې تم رااله چې کوم دوی خپل کیسونه جمع کړي دي غواړي چې خارج ته ولاړ شي او یو ادو دغه تمه ور کړی دي دا شمیرنه شول کیږي تقریبا د 10 لک لزر څخه تر ولکه پرې د افغان نوی کډوال راغلي اپات سوزاړه افغان کډوال چې دا بیا پر دوه کټګوري یا پر دوه برخو ویشل کیږي یو هغه افغان کډوال دي چې هغه د پیوار کارت لري هغه د پیوار کارت هولډرز وي چې هغه یونیسیاري سرپرستی کوي دویم افغان کډوال اتنیم لک افغان کډوال بالکل ظاهر ز هغه په 2000 کې د حکومت پاکستان افغانستان د بخاري حکومت او دارنګه د ایویم د ادارې د خواڅخه دوی رجستریشن وسو دوی تجار کارډونه یا ای سی سی کارډونه ظاهر کومه ځوانانو تراشو دا وخت افغان ځوانان څه اندېښنې لري څه یره د غوځین کې څه سوچته د ځوانانو خو ما حضور اتلم د استاو سوال ته سر ماغه د کډوالو کما کتل چې د پاکستان کې پرتا د ما پراغه باندې رونا درته چول او خیر خبره دا ده چې ځوانان خودلته د افغان کډوالو کې تقریبا 70% یا 30% پر ځوانان تشکیلوي نو دلته چې کوم کسانو سره پیوار کارت وی یا ای سی سی کارت وی دا غو ژوند څه په سکوند دي هغه کسان چې کارډونه نو لري هغه لکه دا ستاسو تر سنې د لارې څخه چې موږ اورو یا د نور رسنۍ د لارې څخه اورو یا مشکل دا وایو هغه خورم په تشويش کې دي دا اوس زموږ د بلوچستان ایالت کې لس د افغان کډوالو
کمپونه یا پندغالي دي یا په انګلیش کې چارویز ورته وایي دغه کمپو اکثره ځوانان په کراچي کې او په سند او پنجاب کې پوسولې روزانه کوي حالت تلخ کاروبار کوي کله چې دا کریک ډاون ولګي هغه ځوانان ټوټل راغلي دي اوس په کمپو کې میشتي نو دوی خوران د الته د یو ګول ډوډۍ د پارتله الته دا مشکلات ورته پیښ شول نو اوس په کورو کې ناشتي کارډونه ورسره د خپل د بچانو دی ول ډوډۍ پیدا کول په سوچ او ټینشن کې اخته سم او وس ظاهر پښتون ته ورزو ظاهر استاسنه امدغه پښتون رزما چې دغه پښتنه چې کومه د لیما صاحب نو کړه چې په افغانستان کې د جنکو پر تعلیم بندیز د شپږم ټولګي چې کم پورته جنکې دي نو دغه ته چې کوم یو جنکې دي په پاکستان کې او هغه په زور لګل کیږي افغانستان ته نو د څه یاره لري مومن صاحب په بلوچستان ایالت کې چې دی دلته هغه افغان کډوال چې کوم د غیر قانوني یا ناقانونه افغان کډوال چې دی هغه کوي د ګوت په شمیر وي دومره تعداد کې نشته کوم چې موږ افغان کډوال په بلوچستان کې میشتي په دالس کمپو کې هغه ټول کډوال او ایسسی کارت ورته یا درلودونکي دي نو اوس خو دوی خپل په خبرو کې دا وایي چې موږ اسناد لرونکو افغانانو ته مقصد وټولو تکل نه لرو یعنی هغه افغان کډوال بس چې کوم اسناد ونه لري نو دغه افغان کډوال چې کوم د تعلیم خبره ده یا د دوی د بیرته تک خبره ده او دغه افغان کډوال راځي شودل کیږي کوم چې په دانوي تحولات کې رااله هغه اکثره په اسلام آباد او کراچي کې میشتي نو دا کوم د غفاری خور چې ده دالته زده کړیاله ده دلته داسې افغان کډوال نه ست د تعلیمونو ستاره پندغالي کې شونځي ست لیسي ست د انجونو تر 12 ټولګي پورې زده کړې حاصلوي الوکان دغه تر 12 ټولګي پورې زده کړې حاصلوي دلته خو دغه مشکل نشته چې مقصد هغه افغان کډوال چې کوم غیر اسناد نه لري هغه دلته ډیر کم دي په بلوچستان پښتون زما دا و چې دوی ک پرس کوس لګل کیږي د کې به افغان سرتيري هم دي ځوانان دي دغه سنور چې کوم خلک راغلي دي په ورستیو کې نو ولکیږي چې د کې ډېره غیر رجستر افغان کډوال دي نو پښتون زما دار چې دوی څیاره 17 لري کنه چې واپس لګل کیږي اوس خدا خو په کار دا و چې دغه یو افغان کډوال چې مقصد دغه مشکل سره مخامخ وای دا دغه خپل جواب خو بیا هم موږ د یو افغان پیس باندې دا وای چې د افغانستان حکومت دغه نوې حکومت چې راغلی دوه خوا په اعلان کړی ده وټول کوم چې په پخوانی حکومتو کې و داخل و دا وسم بالته په شوبات کار کوي او د تعلیم د پټه خبره نه ده ټول دنیا په خبره ده زموږ فلم دا دی د افغانستان د اسلامي امارات مشرتابه زموږ د اپیل دی د پونی د وزارت زموږ د اپیل دی د طالبانو د رهبری شورا زموږ د اپیل دی چې دغه زموږ کومي خويندې چې د دوی پر مخ باندې شونځي تړل سوي دي د ووم ټولګي څخه د ولسم ټولګي پر یا په پانتونو کې کوم دي هغه د لپاره تاسو د تعلیم دروازې خلاص کړي ترڅو افغانان که په بهر کې دي یا د نن دي چې خپل په انجونو او خپل په بچان باندې د زده کړه حاصل ظاهر پښتون استاد نه اوس دغه پښتون دا چې مانولا دغه خبرو سره څومره اتفاق کوي چې دا وخت کې په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي هغه سره د خلکو رویه خنه ده ک یو خوا د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان د کورونو چارو وزیر دغه تورونه لګي یا نور چارواکي دغه تورونه لګي چې کوم غیر قانوني کډوال دي په پاکستان کې هغه په بدمنۍ کې خکېل دي په نور جرمونو کې ککړ دي نو څه ګوري چې دا قسمه خبر نو ورسته بیا د خلکو تاسو رویه کې څه بدلون راغلی کنه دغه مومن صاحب د امان الله ورور خو د پنجاب په والا خبري وکړه د حقیقت لري د غرنګ په کراچي کې زموږ افغان کډوال دي د غزمږ زچ په کم پندغالي یا کم کې وسیږم د غزمږ د کم ځوانان چې دي خلک د روزګار د لپاره الته بسین کراچي په شهر کې د کارډو سر نیول سوي زیرول سوي دي بیا پرچی پر کارت سوي دي پولیس کارډونه ورکړي دي بیا عدالت تللي بیا وکیلان نیول سوي دي بیا دغه ورسته سلویر زر 50,000 روپۍ مصرف ورسوي دي بیا خوش سوي دي دغه ورسته خپل کورو ته راستنه سوي اوس دلته یو خبره ده د مومن صاحب
چې دا زموږ افغانان چې کوم دغه خبره تامخ وکړل چې نه کوي البته بیره یا کوم خدشات ولري دا به څنګه وس خبره زموږ افغانان ته څومره چې موږ نور ته ګوته نيستو غونه زموږ د مشران هم د ذمہواری جوړیږي زموږ د حکومت هم د ذمہواری جوړیږي زموږ دغه افغان کډوال هم د ذمہواری ترڅو به موږ یو د بل څخه زغلو ترڅو به موږ یو د بل څخه منډي وو زتانه منم تمانه مني ابل نه مني ابل نه مني دا ټول د افغان سیاسيونو د افغان حکومت د افغان مشران د لپاره دا پکار دي چې دغه موږ پښتو کې متل لرو وای پردې کټ ته نیمه شپو یعنی د بل په وطن کې وسیدل په هر ملک دا نه چې وايي پاکستان د شمبوله کو امریکا کې وي په یورپ کې وي او خپل وطن دی موږ دغه افغانانو مشران د لپاره دا پکار دي چې دوی سره کښینی پر یو ځای میکانیزم یو ځای حل باندې وژغېږي چې دغه افغانان د دایم د لپاره د کډوالۍ او د مهاجرت او دغه مشکلات څخه خلاص سم رضایت مننه او زهر پښتون صاحب استاد سنم دغه اخري پوښتنه ده چې اوس د دې مسلې حل څه کې دي شي آیا تاسو څه غواړئ چې یا تاسو خپل وایي چې موږ د کډوالو ز استازي تو کومه نو تاسو چې کوم په خاص توګه جنکی زده کوونکې دي او نور چې کوم زده کوونکې دي دا غوښ زده کړې دغه په پاکستان کې روان دي نو دغه په اړه باندې تاسو چې کوم د افغانستان چارواکي دي د پاکستان چارواکي د غوښ سره ناسته کوي یا بل څه حل راوباسي مومن صاحب یو خو د هر ملک خپل استراتیژي خپل پالیسی د خپل ملک د ګټو پر بنیاد جوړي دا خو د پاکستان کوم پالیسی په دې کې نه د افغانستان خلک ځای او نه د افغانستان حکومت ځای دا د خپل د ګټو او خپل ملک د پالیسی مطابق د کړنلار جوړي او پاتې زموږ د کډوالو په اسپانیا د کډوالو د استاذ په توګه باندې د پاکستان پر اسلامي جمهوریت هم زموږ غږ دي چې دومره لاجل ټاکل د یوې میاشتې لپاره چې هغه د افغان کډوال دلته جایدادونه لري دلته دا کوم چې غیر قانوني دی ورته وایي دلته اقتصادي دغه شراکتونه دي نو په کار دا نه ده چې یو میاشت دوی ته وخت ورکړل شي دوی باید د ملګرو ملتونو افغانستان د حکومت او درې جانبه سره کښینی پر دې باندې یو داسې لار ورته جوړ کړي چې په تدریجي ډول باندې دغه کم غیر قانوني کډوال چې دی یا دوته دلته اسناد ورکړل شي او یا دا په تدریجي ډول باندې بیرته افغانستان ته ستانه شي او پاتې سوزما د یو ځوان په اسپانیا د افغان کډوالو د یو استاذ په اسپانیا پر خپل مشرانو باندې دا ژغ دی چې موږ یو غوته بل ته نس څلور خپل ځان ته نسو سم دغه زموږ حکومتونه چې دی مخکنی یا وسنی تر اوسه پورې د افغان کډوالو په اړوند باندې صادقانه پالیسی نه جوړ کړي او نه کار کوي په شل کال کې د افغان کډوالو د لپاره پر یو ځای میکانیزم کار ونسو چې دوی خپل وطن ته ستانه شي البته به ناری ویل چې افغان کډوال ته مشارکونه جوړ کړي په ټول څلور د ولایتونو کې یو شارک د کډوال په نامه باندې هغه تثبیت نسو چې جوړ سو چا جوړ کړي چا استفاده ځینې وکړي یو خبره مومن صاحب ستاسو د رسنۍ د لارې څخه پر یونیسار باندې ژاکوم یو خبره چې د میډیا وسم پر دې باندې راپورته کړي نه ده یا مقصد په دې خبر نه دي یوازې پاکستان حکومت چې کوم د کریک ډاون دغه شروع کړی دي هغه کيوا غوته هغه ته ونیسو یو باید یونیسار او ویم ته ونیسو زموږ د 15000 افغان کډوالو په پاکستان کې کارډونه ریجکټ دي سم دا کارډونه ولې نه خلاصيږي دا سم بالکل ظاهر وبخي تاسو ته زرا زما بیا هم تاسو ټلیفون ما بندوي د مسلو حل څه کې دی شي نو موږ سره د افغان کډوالو مخکخ ظاهر پښتون هغه ل کوټي د سکایپ د لارې د غوسره نور هم خبرې کوو موږ کو او ظاهر صاحب کته چې اخر کې څه پیغام لري مننه بوي ما مومن صاحب دا یو خبره چون مرستار و خدا موقع نه وي ستاسو انټرنیشنل میډیا برخه یاس ما دا یو خبره کوله ستاسو په ځین کې ستاسو خبريالانو په ځین کې چې د یونیسار هر چارواکي کوم وخت کې تاسو غواړئ د ازمر مسائل نه دون هم نه دي لکه څومره چې دغه کیږي او د غځینې مشکلات چې دي هغه نه په ګوته کیږي د پولیس ته موقع چې یوازې د پاکستان چې حکومت د خوا د غیر قانوني افغان کډوال په اړه باندې کوم
کلیک ډاون لګیدلې دي په دې کې زموږ افغان کډوال QR کارت درلودونکو ضرر ورسېدلې نیول شوی دي یو غټ مشکل چې دی هغه یونیسیار ته راځي دی یونیسیار د غزمر د کارډو ډیټ چې دی د ایکسپایر ډیټ ختم دی هغه په 2023 د جون پر 1 باندې ختم شو دا کارډونه ولې نه اپډیټ کیږي دا یو دویم خبره ده د دې کارډو مستقبل ولې نه معلومیږي دا دوه دریم د ECC کارډونه چې په 2019 کې افغان کډوالو ته 8.5 لک افغان کډوال په ټول پاکستان کې راجستر شو په هغه کې د 4 لک پورې افغان کډوالو ته هغه کارډونه ملاو شو منګر 4 لک تر 4.5 لک تر 15 لک پورې هغه افغان کډوالو ECC کارډونه د خیبر بالکل زهر صاحب تاسو خبره ځکه پر کوم چې موږ سره وخت کم دی بلې برخه تمزو نو ډیره زیاته مننه بوي او خو وختونه تاسو ډیره زیاته مننه اردن کو دا موږ سره لوکوټي ظاهر پښتون د افغان کډوالو مخکخ